ژوندون لکه بیدیا د بنی آدم پکې یریږي یو مور د په دنیا کې چې زړګی پرې راټولیږي. قدرمنو کتونکو دا وخت تاسو ګورئ زموږ د فیسبوک او د یوټیوب پاڼه. قدرمنو کتونکو تاسو ته په سایډ باندې دا پکچر ښکاري دا د دیر دی د دې لیکنوم دی حسین او ویل کېږي چې د الک چې کوم دینو خپل مور پلار چې کوم دینو هغه په ډزو وشتري دي په نتیجه کې پلار چې کوم دینو هغه په هغه ټیم په حق رسیدلی دی او مور چې دینو هغه ډیره زیاته سخت جوبل دا په جوبل حالاتو کې چې کوم دینو هغه دا وخت په هسپتال کې دا نو بالکل کتونکو دا ډیر زیات یو بدبخت انسان دی او د داسې کار وکړو چې خپل جنتونه چې کوم دینو هغه د خپل د لاندې چې کوم دینو خاور کړو خپل جنتونه چې کوم دینو هغه د خپل د لاندې کړو د دې دغه وجه دا چې یاره زمونږ زیات تر نوجوان نسل چې کوم دینو په کې برداشت چې کوم دینو هغه نشته او برداشت چې کوم دینو هغه تر دې حد راورسي چې یو سړی په خپل مور پلار باندې چې کوم دینو هغه ډزي او کې خپل مور پلار چې کوم دینو هغه په ډزو باندې اولی هغه چې کوم دینو شهیدان کی. نو کتونکو تاسو سره مې دا خبر شریکو دغه ویډیو مقصد او مطلب هم دغه دی چې ما پکار د چې موږ د خپل کشران چې کوم دینو هغه باندې نظر اوساتو چې هغه کې نی پاسي کوم ځای چرته زی چرته نزي کم مجلسونه چې کوم دینو هغه پاږي کې ناسته پاسته چې کوم دینو هغه کوي ځکه چې دغه مجلسونه یا دغه ناسته پاسته چې کوم دینو هغه پاږي باندې بیا بد اثر چې کوم دینو هغه کوي. نو خپل ماشومان چې کوم دی والدینو له خاص کر دغه پکار دي چې خپل ماشومان چې کوم دینو پاږي باندې خیال ساتي او هغه چې کوم دینو دغه مجلسونو نه دغه زینونو چې کوم دینو هغه منی کوي. دغه یو شارټ ویډیو و په دغه ویډیو کې متاسو ته دغه پیغام چې کوم دینو دغه در رسو چې د دیر د سیمې دغه ماشوم یا دغه الک چې کوم دینو د خپل مور او پلار چې کوم دینو هغه په دزويشت دي چې په نتیجه کې پلار چې کوم دینو هغه په اسات په حق رسیدلی دی او مور چې کوم دینو هغه ویل کېږي چې هغه جوبل د جوبل حالاتو کې هغه دا محل په هسپتال کې چې کوم دینو هغه پرته ده. نو بالکل کتونکو دغه ویډیو و دغه خبر و دغه مو تاسو سره شریکو. تر بلې ویډیو پورې مال راکې اجازه په لوی سختن مسپارم د لوی الله پامان.